هغه کسان چې الله په دنیا کې دې ته هستي ورکړي مال او دولت یې د غونې ورکړي ګزاره یې کیږي خو دا کسان چې کوم دي پر خپل اولادو باندې پر بچانو پر بیبیو پر فامیل باندې نه مصرف کوي پر هغه یې سختي راوستلې دومره ګزاره کوي چې خواران خالي په پیایي قوت لا یموت چې مړه نسي بس خالي په وپیایي دا کسان دی واوري هغه چې الله تا ته درکړل او ستا د بچان کې ستا هغه بچان چې هغه نابالغ دي ماشومان دي ستا بیبي ده ستا لوڼې دي ستا مور و پلار دي د دوی نفقه الله سبحانه وتعالی پر تا باندې لازم کړی دې ته به ته نفقه ورکوې خو که ته لرې هم ګټې هم ماشاءالله در سره هم ډېر وي بیا هم ستا بچان ستا مور و پلار ستا بیبي هغه د لوږې څخه په داسې حالت کې دي چې هغه سخت حالت دي یا همیشه دي یو شی ورته نیولی دي هغه خواران دي زلخوږي کړي دي ستا دا نیت وي که ما غوښې راوړې نو خو پیسې کمېږي که ما کور ته دا شی راوړې میوه راوړو نو دا به څنګه دا کسان دي واوري د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې کسان دپاره عجبه وینا کړې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت دی وایي د هغه کس دپاره دا بس ته چې دی ګناهګاره په دې وبلل سي یعنې څه مطلب د انسان د ګناهګاره کېدو دپاره همدغه کافي ده چې ده ته الله توان ورکړي ده ته الله پاک جل جلاله وس ورکړي د هغه باوجوده دی پر خپل اولاد پر خپل مور پلار پر خپل بیبي باندې تنګي راولي او نفقه سمه نه ورکوي دا زموږ معاشره کې بیخي ډېر شته په خدای داسې کسان موږ لیدلي چې هغه ماشاءالله واکداره خلک یوازې مځکه یې په کروړو خرڅېږي لیکن د ده ماشومان د بل د کوره کچرې وړي په هغه کې ګرځي یا اور په بله یا حیوانان په ورچي دا به تاسو لیدلي تاسو به هم دا اطمینان سره وکړي د ده بچان به په هفتو هفتو د غوښو سکه نه یې کړی زلخوږي به یې دا مور پلار به یې زلخوږي دغه ته کنجوس و بخیل وایي دا الله سبحانه وتعالی د دې کس ډېر بد کېږي دا الله د فرشتو بد ځینې کېږي د دې بخیل سي د خدای بنده الله جل جلاله تا ته رزق درکوي د دې په برکت یې درکوي ان الله یرزقکم بضعفائکم ستاسو د کور په ضعیفه مخلوق باندې د هغوی په وجه الله تا ته رزق درکوي اگر نه دې معلوم ستا مور پلار دي که ستا بیبي ده که دې اولاد دي چې الله تا ته رزق درکړي د غونې توان یې درکړي ته د راتلونکي په غم باندې حرص دې زیات دي چې را ختمې نه سي را ختمې نه سي هغه خواران دې ګسه واخیسته تباه و برباد جامه ته یې ووینې د ده خپلې جامې ته وګورې د ده خپل لباس ته وګورې سړی به وایي یاره یو 100 روپۍ ما ورکوی یو رسۍ ما ورته نیولی د ده د اخیره لباس د ده د اخیره نه خولۍ د ده د چاودلې پښې دی به کروړپتی وي د خدای بنده ان الله جمیل یحب الجمال الله پاک جل جلاله شایسته دی او الله پاک جل جلاله شایست خوښوي مطلب دا چې انسان باید د نعمت اثرات په ځان ښکاره کړي تا ته الله پاک ته کومې جامې وصل کړي ته هغه ډېره کمزوره اخې دا د خدای د اغوندې د هغه رب د نعمتو ناشکري ده استعمال یې کړه د بل ورځ غم الله اخیستی دی الله د سبا عبادت موږ څه نه دی غوښتی لیکن ما او تا د سبا څه کوې د 2 کالو اخوا ته فکر اوس لا غواړي رزق الله راکوي رازق مو الله دی چې نه مو درلوده چی شو چې موږ د مور څه پیدا سو هېڅ نه وه دا شان چا راکړه موږ ته دغه ځای ته موږ چا راورسو خو هغه الله مو هر ځای ته رسې کړه ګوره په اسلام کې پر مور و پلار باندې به سختي نه راولي دا سپین ږیري سي دا یو قوي غذاو ته ضرورت لري دې ته به میوه راوړې که دې اولاد ته پر مور و پلار باندې ترجیح ورکړل په دې پوه سه چې ستا د ناکامۍ خوا ته ستا په خپله مخ کړی دی یو شی ورته راوړه که سم ده چې الله تبارک وتعالی پر دغه باندې تا ته 1000 چنده اجر درکړي او 10 چنده په پیسو کې به دې برکت واچي په دې نه کمېږي 1 لاکه کمېږي په دې پیسې نه کمېږي ظاهري خو ستا د جیب ووتلې لیکن ته د دې برکت وکړو کیدای شي دا پیسې مخکې ستا د دې 10 چنده زیاتې ستا پر مرضي کړلې یا د کور پر مرضیان کړلې په دغه معمولي صدقه چې تا مور پلار ته وکړله په دې ستا د ټول مرضي یا ستا د کور یا ستا د فامیل مرضي ټول ختم شي د خدای بنده الله سبحانه وتعالی اولاد درکړي دي الحمدلله الله نه په قدر کړي په دا خپل اولاد باندې مصرف کړي د الله څخه یوازې وغواړي الله پاک جل جلاله درکړي
او دا واورئ هره ورځ د اسمان دوې فرشتې دي دا راشو کېږي چې سهار سپېدې چوي دا دوې فرشتې دوه رقمه دعا کوي یوه فرشته وایي اللهم اعطي ای الله ډېر ورکړې هغه کسان چې ستا په لاره کې مصرفوي هغوی ته عوض ډېر ورکړي او بل بیا دا دعا کوي ای الله هغه کسان ته ډېر تاوان ورسې کوم چې ستا په لاره کې نه مصرفوي او اوس به انشاءالله مخکې موږ ووایو چې د ټولو افضله صدقه د الله رسول وایي 4 دیناره دي 4 په دې کې افضله صدقه دا ده چې سړی پر خپل اهل بیت پر خپل فامیل باندې وکړي په خپل اولاد باندې وکړي دا صدقه ده د الله بنده دا مه پر باندې بندوه ستا د کور انسانان یعنې داسې کسان ما اورېدلي چې هغه کسان ماشاءالله توان هم لري په میاشت کې هم د هغوی په کور کې غوښه نه ده پخه شوې دا خلک زلخوږي دي دا ستا مال دی الله پر تا ودرې نو دا ته څه کوې چې ته په عزت کې نه یې ته موړ نه یې داسې د الله بندګان هم شته چې خپله کور ته راځي په هوټل کې ځان د دغه ځای په غوښو باندې موړ کړي او اولاد د ده وه سبزي ته ناست څنګه بې ننګه یې څنګه بې غیرته یې څنګه دې دا ننګ منې اولاد خو دونې بد شی دی سړي د خپلې خوله ګولۍ پر پرزه کېږي لیکن دا ستا څنګه غیرت دی ستا څنګه ننګ منې لهذا پر خپلو اولاد پراخي راولئ پر مور و پلار پراخي راولئ پر ځان پراخي راولئ جامې واغونده چې الله توان نه کوي خو اسراف نه اسراف نه کوي اسراف څه بیا الله موږ منع کړي